یاره که ته 2 رکعته مونځ کې که نه او د ماسخوتن د مانځه نه بعد ودرېږي او د سحر اذانه پورې ته ولاړې او دا 2 رکعته پکې وکړې او پکې جړاګانې تلاوتونه اذکار دعاګانې چې د څومره یې دي هغه پکې کې او دا خالص د الله دپاره نه کنه ستا د عمل صفر دی برباد دی ځکه خالص نیت دا د عبادت مغز د عبادت زړه دی هم په دې نیت سره عمل غټېږي وړوکی عمل څه شي غټ شي لکه امام ابن المبارک رحمه الله مشهوره وینا دا ده ډېره ناشنا وینا یې کړې ده وی کله معمولی عمل د نیت تلاسه غټ شي او کله غټ عمل د نیت تلاسه وړوکی شي لکه زه به د امام ابن المبارک رحمه الله په دې خبره مثالونه درکړم هغه زنانه هغه حدیث کې چې واقع راغلی د بني اسرائیلو کې وه او زیناکاره ښځه وه او هغې یو سپی ولیدو هغه سپی تږی شوی دومره چې ژبه یې بهر ته راوتې او دا خاورې یې څټلي او دا شګې یې څټلې نو هغې اوبه راواغستې د کوهي نه یې راوویستې او هغه له یې ورکړې رب العالمین د هغې د لاسه هغه زنانه وبخله دا عمل غټ دی که وړوکی دی دې کې خو څه نشته اوبه د کوهي نه راوباسه سپي له یې ورکړه خو هغې دا عمل د الله د رضا دپاره کړی ځکه دلیل په دې دی چې الله رضا دپاره ځکه چې الله دې قبول کو هغه معمولي عبادت دغه نیت ته لاسه دومره غټ شو چې هغه زنانه پرې وبخلی شو بل مثال پرې واله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جنت مې ولیدو یا جنت ته تللی ومه خوب کې یا د معراج په شپه نو یو سړی په جنت کې ګرځېدو را ګرځېدو د دې د لاسه جنت ته راغلی و چې په لاره باندې د یو ونې یو خاخ یو څانګه هغه راوږده شوې و خلکو له تکلیف ورکو دغه څانګه پرې کړه هغې د لاسه الله جنت ته بوت دا اوس ګران عمل دی هېڅ پکې نشته خو ولې دا عمل دومره قیمتي شو اخلاص پکې و کله غټ عمل هغه څه شي وړوکی شي وړوکی شي مطلب برباد شو د عمل د لاسه یو سړی دی دا غټ غټ دیګونه یې باندې کړي دي لکه د کمرو امره او دا خوراک او څښاک او دا خلک راځي او ځي او راځي او په لکاو مال لګي ولې لکه وی چې دا خلک صفت وکړي که نه ووایم چې پلانی ښه سړی دی دا دومره غټ عمل د دې نیت ته لاسه د ماشي د وزر امرم پاتې نه شو نو نیت معمولی مه ګڼه نیت ستا معمولی عمل غټوي او ستا غټ عمل هغه وړوکی کولی هم شي او کله یې دومره وړوکی کړي چې بلکل برباد شي